بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمارونو خویندو، امید لرم چې ټول بخیر د صحت په جامه کې به یئ. نن درته د الله پاک صفاتي نوم الواسع جل جلاله د دې معنا او خواص ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې ضرور شریکه کوئ. زمارونو خویندو، الواسع جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی دا ډېر د وسعت خاوند. اوس د دې یو څو خاصیتونه دي، دغه درته ویمه. نمبر 1 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم د الواسع په کثرت سره وایي نو دته به ظاهري او باطني غنا نصیب شي. همدغه شان به دته عزت، حوصله، بردباري، وسعت قلبي او د زړه صفایي هم نصیب شي او الله تعالی به ورته په معاملاتو کې اسانتیا پیدا کړي. نمبر 2 خاصیت دا دی چې څوک هم د الواسع وایي نو په هغه باندې بیا فرشتې نازلیږي. نمبر 3 خاصیت زمارونو خویندو ډیر اوچت دی چې څوک هم د الواسع معمول جوړ کړي دا وایي نو انشاء الله دته به روزي میلاویږي او دی به هیڅکله هم غریب کیږي نه. نمبر 4 خاصیت دا دی چې څوک هم لړم وچیچي او هغه اویا پیرې الواسع ووایي او دم کړي نو انشاء الله د زهر اثر به پې نه پاتې کیږي. نمبر 5 خاصیت زمارونو خویندو ډیر اوچت دی. د حالت د ښه کېدو لپاره چې څوک هم څومره زیات د دې الواسع وظیفه کوي هماقمره به مالداره کیږي. نو دا و دوستانو د الواسع جل جلاله چې د الله پاک صفاتي نوم دی. د دې څو خاصیتونه امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ. دا ویډیو د نور دوستانو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.